نغمه وایي منګل سمه نه شوم سړه کولی نو ځکه مې پرېښوستو. نغمه وایي منګل مې ځکه پرېښوستو چې ما به په ورځ کې ترې 2-3 ځله کورواله یا سیکس کول غوښتل، خو منګل راسره دومره زیات کورواله یا سیکس کول نشو کولی، ځکه زما په نسبت منګل زوړ و. زه ځوانه ومه، د مستۍ په نشه کې وم. ما غوښتل چې یخ مې کړي، ځکه زه ډېره زیاته ځوانه وم، خو منګل یو څه زوړ و. نو ما منګل ته هر وخت زارۍ کولې چې هیله کوم ما سره که 1 ځل 2 ځله نه وي 3 ځله نه وي نو 2 ځله خو راسره حتما په ورځ کې سیکس کوه. خو منګل دا کار نشو کولی. هغه به یوازې راته د شپې وخت راکولو او په شپه کې به یې راسره 1 ځل سیکس کولو. هغه هم دومره سلو و چې په ساعتونو به یې راباندې وخت تېرولو. خیر دی وخت دې راباندې تېر وی، خو چې یو څه ملا یا ټوټېدی جګېدی خو ژر شولی، هغه به ټول کار ما کولو. نو په دې هیله زه مجبوره شولم چې منګل پرېږدمه او بل خاوند وکړم. اوس نو د نوي خاوند سره زیاته خوشحاله یمه، ځکه نوی خاوند مې یو څه شراب هم څکي او مست هم دی. کله چې کوم ځوان شراب څکي نو هغه ډېر زیات کورواله یا سیکس کولی شي، چې دغه زه پوره یخه کړې یم. هر وخت چې زما زړه وغواړي هغه راسره سیکس کوي. ان کله خو زه هم ترې تنګه شم، دومره زیات راسره سیکس کوي چې دا سیکس ما د خارجیانو سره هم نه و لیدلی. اوس مې کونه یو څه یخ ده، بیخي دومره یخ ده چې سړې اوبه پرې تالې شوې. خاوند مې ګرم دی او زه اوس یو څه زړه یمه او یخ شوې یم، خو اوس مې خاوند هر څه په زور رانه غواړي، ځکه زه هر څه ته مخه نه وینم. خو خاوند مې کله په 4 کله خپې راباندې پورته کړي او کار راسره کوي چې ما ته هم لږ خوند راکوي، خو خاوند مې زیات خوند ترې اخلي. کله مې چې د ځوانۍ نشه وه، د ځوانۍ نشه راته منګل تباه او برباد کړله. اوس نو زه بیخي برباده یمه، ځکه زما د ځوانۍ نشه ټوله منګل را ختمه کړه او نوی خاوند مې چې دی بیخي ځوان دی او دومره ژر سیکس کول غواړي چې د نه منلو کیسه ده.